تازه د دفاع وزارت نوی اقدام د پاکستان خلاف دا چې د پاکستان خلاف یې په ډیورن کرښه کې کوم اقدامات کړي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبان دفاع وزارت ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې یې شاوخوا 100 پوستې جوړې او تجهیز کړي دي ترڅو امنیتي ګواښونه کنټرول کړي. دوی د دغو پوستو د جوړولو نور اهداف نه څرګند کړي دي، خو د پاکستاني رسنیو په وینا دا د پاکستان پخوانۍ غوښتنه وه او له افغانستان څخه یې د ورپېښو ګواښونو محدودولو او له منځه وړلو ادعا پر اساس یې د کنټرولونکو او څارونکو پوستو غوښتنه کوله چې کابل ته د پاکستان پلاوي د وروستي سفر پر مهال ورسره طالبانو منلې او دا د عملي شوه. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.